ها د یو ورور سوال کړی دی او دا ډېر فایدهمند سوال دی. زه انجینیر یم او نقشې د کورونو د مارکیټونو بازارونو دا جوړوم. نو نن سبا وي خلک د بینکونو نه قرض اخلي په سود باندې او بیا به کورونه جوړوي. نو ما ته ووایي چې ته داسې کار وکړه چې موږ له یو نقشه جوړه کړه چې د هغه نقشې په بنیاد باندې موږ پیسې راوباسو. ځکه چې بینک ته تر هغه وخته پورې قرض نه درکوي چې څو پورې ورته ته نقشه نه ایښولي، د انجینر کاغذونه دې ورته نه ایښولي، نو دې بیا پیسې والي او زه وله بیا مخکې کار کوم. سوال اوس دا دی چې زه هم د دوی سره په ګناه کې شریک یم او که نه؟ الجواب: دې مسلې خو بیانولو ته د سره ضرورت نشته. دا خو ټولو ته واضح ده چې قرض اخیسته په سود باندې چې زه به زیاتې واپس در کوم، دا خو سود دی. دا خبر ماشوم ته معلومه، که هغه ته د بینک نه رالي او که هغه ته د عامو افرادو نه رالي. خو چې کله دې هم داسې اتفاق وکړو چې ما له دومره راکړه او زه چې کله واپس در کوم نو زه به در پې دومره زیاتې درکړم، نو دا سود دی، دې کې څه شک نشته. راځو ضرور دې سوال نه کیدای شي د ده دا کار په یو صورت کې حلال دی، په بل صورت کې حرام دی. څنګه؟ اولنی صورت چې په کوم کې د دا کار حرام دی هغه دا که چېرته دی دوی له نقشه جوړوي، کاغذونه ورله تیاروي د دې دپاره چې دوی ته دا قرض میلاو شي، نو بیا خو د دا کار حرام دی. ولې حرام دی؟ تعاون یې په څه کې وکړو؟ په ګناه کې. او الله قرآن کوي ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. د ګناه په کارونو کې الله وایي د یو بل مرسته به نه کوئ او د مرسته وکړه، ځکه چې هغوی ته د سود دا قرض نه میلاوېدو چې څو پورې ده کاغذونه نه تیار کړي. چې ده له کاغذونه تیار کړو، ده ته پته وه چې په دې به ده ته قرض میلاوېږي، نو چې دې دا قرض راوباسي نو دی ده سره په دې کار کې شریک دی او دا حرام دی. ښه، دویم صورت چې په هغې کې د کار جایز دی هغه دا یو سړي ځان له قرض راغستی، قرض یې ځان له راغستی او بیا یې درته وایي چې یاره زه کور جوړوم، ته به ما له نقشه واچوې، ته به دا وکړې، دغه به وکړې، او ده له دا کار وکړو، نو په دې ځای کې دی نه ګناهګارېږي. ځکه چې ده د دې سړي نه چې دا مال اخیستی نو ده ته په روا طریقې سره اخیستی. دا موږ د نږدې ورځو کې مسله ذکر کوله چې یو مال داسې چې د هغې ذات حرام وي، یو مال داسې چې هغه په ناروا طریقې سره اخیستی شوی لکه سود. نو چې اوس دا سودخور دا مال بل چا له ورکوي په روا طریقې سره، نو د هغه بل دپاره دا مال څه دی؟ حلال. لکه اوس ته یو ځي ته ورشې مزدوري کې، مزدوري ستا حلاله ده، خو د کوم سړي سره چې ته مزدوري کې او تا ته چې د کار ویلي دي د هغه مال د سود دی، نو دا خو هغه پوه شه او الله پوه شه د هغه کار ناروا دی. خو ته چې د هغه نه کومې پیسې الې ته خو یې په روا طریقې سره الې، ته د هغه نه د پیسې د خپل محنت په مقابله کې تیاري، د خپل تعلیم په مقابله کې تیاري، وخت ورکې د هغې په مقابله کې تیاري، نو د پیسې ستا دپاره څه دي؟ دا روا دي. دلته یو کس دا سوال هم کولی شي چې د بینک نه قرض راغستی دی او زما نه ځمکه اخلي، داسې هم کیدی شي. نو ځمکه خرڅول به جایز وي که نه وي جایز؟ ولې به جایز وي؟ ما دومره تفصیل لږ ساعت مخکې وکړو. بارک الله فیک. دی چې د هغه نه پیسې لري د ځمکې په مقابل کې تېري، چې په ناروا طریقې سره یې تېنایي. دغه شان یو سړی قرض یې راغستی د بینک نه او آبادي کې د آبادۍ دپاره سامان لري، مواد لري او ستا نه الي، دا ورور هم دا سوال کولی شي چې زه به ده سامان خرڅولی شم او که نه شم؟ نو خرڅولی شي که نه شي؟ بیا به کوم شکیان دی؟ خرڅولی شي، ځکه چې دی چې دا کومې پیسې الي دی خو سامان ورکوي هغه له، اگر که هغه دا پیسې په سود کې ګټلي دي خو دا خو هغه په ناروا طریقې سره ګټلي دي، دی چې ته الي نو دی ته په روا طریقې سره الي. والله اعلم.
پوه شوې په دې مسله کې ما ته نه ښکاري چې صحیح وي پوه یې ځکه چې ما چې کله د دویم مثال پکې ذکر کړو ټول غلی شو او په مسله سړی هله پوه شي که نه صحیح دا یاده کوي دا خبره چې کله سړی بنیادي مسله یاده کړي ځکه چې دا یو مثالونه خو ډېر کېدی شي نو زه به تا په مثال نه پوه کوم زه به تا بنیادي په مسله پوه کړم یو کس وي چېرته ځان ملا کړی و نو ظاهره کې د علم لباس اچولی و موږ خو بیا هر سورګیري ته څه وایو شاګل وایي سورګیري د خدای شاګل نو چېرته د میراث مسله به راغلې وه نو وی خلک یې خواله ورغلي دي چې یو جنۍ ده مثال د هغې نوم فاطمه دی یا خدیجه یا یو هلک دی او د هغه نوم خالد دی یا عبدالرحمن دی نو چې د دوی عبدالرحمن په دې میراث کې برخه رسي هغه وایي زه به کتاب وګورم دې وخته پورې خو مسله صحیح د کتاب کته دا خو انسان که ډېر هم لوی عالم شي خو ده ته ضرورت دی چې د کتاب وګوري سبا له بیا هغو ته ویلې خفه نه شي خو د عبدالرحمن نوم ما په دې کتاب کې هغه ونه موند نو د عبدالرحمن برخه به راسي اوس که ته دا نومونه لټوې چې عبدالرحمن او خالد او منصور او پلانې او علانې نو دا خو ځای په ځای تا ته نومونه خو نه دي راغلي په شریعت کې مسله راغلې ده بنیادي قاعده اوس یې تاله په دې به مثالونه در کوم چې دا یو سړی ځمکه خرڅوي یو سړی سامان خرڅوي یو سړی ګاډی خرڅوي یو سړی د هسپتال سامان خرڅوي یو سړی د دوکان خوراک خرڅوي نو په هر ځای کې بیا د سر نه مسله بیانو بنیادي قانون بیان شو اوس ته مثالونه پسې ګوره او بیا دغه قانون دې تطبیق کوه